یو شتمن کشیش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګه وروسته مې دې ټول جایداد په بېوزلو وویشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي چې هیڅ نه پوهېږم دا ولې. کشیش په ځواب کې ورته وویل د یوې غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونو دې نه مړېږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم.